سلامونه درنو دوستانو، هیله لرم چې ټول به راته روغ او جوړ وئ. نن په یوه ډیره مهمه ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. نو هیله ده چې دوستانو دا ویډیو راسره تر پایه وګورئ. دوستانو که ویډیو مو راسره تر پایه ولیده نو ستاسو یو ډیر غټ مشکل به در حل کړي. درنو دوستانو، په دغه ویډیو کې د ویډیو د شروع کېدو دمخه یوه غوښتنه درڅخه کوم چې که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو د مهربانۍ له مخې زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ او ورسره په څنګ کې د زنګ نشان هم کلیک کړئ ترڅو زموږ ویډیوګانې تاسو ته تر ټولو اول در ورسیږي او تاسو ښه ګټه او فایده ځینې واخلئ. درنو دوستانو، په دغه ویډیو کې به تاسو ته زده کړئ چې څرنګه موږ کولی شو چې خپله جنسي آله یا ذکر قوي کړو او غټ یې کړو. درنو دوستانو، ځینې کسان د دې مشکل سره مخامخ دي چې جنسي آله یې کمزوري وي او د هغې په قوي کولو باندې حیران وي. دواګانې خوري یا بل څه کوي. دواګانې سخت ورته تواني دي، نو تاسو دغه طریقه استعمال کړئ. انشاءالله چې تاسو به په لنډ وخت کې دغه مشکل در حل کړي او خپله به هم په نتیجه باندې وپوهیږئ. درنو دوستانو، د دې لپاره خو دوه شیان ډېر ضروري دي چې باید دا دوه شیان پیدا کړئ. چې دا دوه شیان تاسو استعمالوئ نو په 7 هفتو یا 7 اونیو کې به ستاسو ذکر خپل خط ته ورسیږي او بیا به تاسو خپله هم ورباندې پوه شئ. دا یوه ډیره مجربه طریقه ده. درنو دوستانو، ډیرو کسانو ازمایلې ده، یعنی نوې طریقه نه ده. دا طریقه په عربستان او هند کې ډیرو خلکو عملي کړې ده او ډیره ښه نتیجه یې هم ورکړې ده. درنو دوستانو، دوه شیان چې یو هم وچ لونګ دي، تور لونګ، بل هم تور تیل، هغه که د شړشمو تیل وي او هغه که د زیتونو تیل وي. طریقه یې داسې ده درنو دوستانو چې 15 یا 10 ګرامه وچ لونګ به راواخلئ، ښه به یې مایده کړئ. کله مو چې 15 یا 10 ګرامه وچ لونګ راواخیستل، هغه مو مایده کړل، یعنی ښه مو مایده کړل چې داسې مایدګي ترې جوړه شي. بیا به یوه اندازه تیل راواخلئ او د هغې سره به یې ګډ کړئ. خو تیل چې وي دا باید پاخه کړئ اول، که زیتونو تیل وي او که شړشمو تیل وي، تور تیل یعنی، هغه به تاسو پاخه کړئ په ګیس باندې، په اور باندې. کله مو چې پاخه کړل نو بیا به یې ورسره ګډ کړئ، د وچ لونګ سره به یې بیا ګډ کړئ. نو چې کله مو ورسره ګډ کړل درنو دوستانو، بیا به تاسو داسې وکړئ چې په دې باندې به په ورځ کې یو ځل یا دوه ځله خپل ذکر یا جنسي آله ملش کوئ. دا طریقه چې استعمال کړئ نو په 2 میاشتو کې به ستاسو ذکر پوره کوي شي. خو ګرانو دوستانو، دا هم باید یاده کړم چې د دې کار په جریان کې به تاسو هیڅکله د لاس څخه په استفادې خپل ځان نه انزال کوئ او هم که چیرته تاسو میرمن لرئ، هغې سره هم لږ احتیاط کوئ. که چیرته تاسو درنو دوستانو په دې جریان کې د لاس څخه په استفادې ځان انزال کړ نو بیا تاسو ته هیڅ ګټه نه لري، البته تاوان هم درته کوي. درنو دوستانو، زموږ ویډیوګانې د فحشا د خپرولو په خاطر نه دي، بلکې دا د جنسي مشکلاتو د حل لپاره دي، ترڅو ستاسو جنسي مشکلات په دې طریقه سره حل شي. نو هیله ده چې تاسو غلط مطلب ورڅخه وانخلئ. په اخر کې بیا هم درڅخه غوښتنه کوو چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د راتلونکي ویډیو پورې مو په لوی رب سپارم. هیله ده چې ښې شپې ورځې ولرئ. ډیره مننه د ویډیو لیدلو څخه مو.